د پاکستان اړیکو په تړاو د امیر خان متقي تازه وینا. متقي وایي له هند او پاکستان سره د افغانستان اړیکې خپلواکې او متوازنې دي. کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رقچي پر مشرۍ د پلاوي له سفر وروسته د اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست مولوي امیر خان متقي له بي بي سي سره مرکه کې پر سیمه ییزو تحولاتو سربیره له نورو هیوادونو سره د افغانستان د سیاست او اړیکو په تړاو پوښتنو ته ځواب کې ویلي. سرپرست حکومت له هیوادونو سره متوازن اړیکې غواړي او په خبره یې له یوه هیواد سره ډیر نږدېوالی د بل هیواد په ضرر نه دی. متقي زیاته کړې موږ نه غواړو چې د پاکستان په خاطر له هندوستان سره دښمني وکړو یا برعکس د هندوستان لپاره پاکستان سره دښمني وکړو. افغانستان داسې یو هیواد دی چې 40 کاله جګړې پکې شوي دي، خو اوس غواړو چې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولرو. زموږ د اړیکو معنا دا نه ده چې له هند سره اړیکې د پاکستان پر زیان دي یا له پاکستان سره اړیکې د هند پر زیان دي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د اسلامي امارت سیاست متوازن بولي او زیاتوي د دوحې هوکړه کې راغلي چې امریکا به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او دواړه هیوادونه به مثبتې اړیکې جوړوي. د متقي په وینا که د امریکا نوی حکومت له افغانستان سره سیاسي او اقتصادي اړیکې رغوي، د اسلامي امارت دروازه ورته خلاصه ده. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په دې اړه ویلي د دوحې په هوکړه کې په ډیر وضاحت راغلي چې امریکا له دې وروسته د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او دواړه هیوادونه به له یو بل سره مثبتې اړیکې جوړوي. اوس هم که امریکا له افغانستان سره د سیاسي او اقتصادي اړیکې او تعامل غواړي، موږ ورسره ستونزه نه لرو.